شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو ټوپۍ کې موجود یم، د یاسر لاجي په حجره کې موجود یم. دلته کې ورکر کنونشن منعقد شوی دی چې په هغې کې تحصیل ټوپۍ سره تعلق لرونکي څومره هم د پی ټي آی ورکران دي هغه دې کې شمولیت کړی دی. خپل چې کوم دی د هغې اراز و مقاصد دي هغه یې مخې ته ایښي دي. نور ګورو مخکې چې د ورکرانو څه چې کوم دی هغه هلې ځلې دي او څه د هغې تاثرات دي هغه هم در سره شریکوم. نو ویډیو کې چېرته هم وځئ، ویډیو کې ما سره تر اخره پورې ما سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبۍ خو زه ټول د پی ټي آی ملګرو له مبارکي ورکوم چې هغوی یو کامیاب کنونشن وکړه په یاسر په حجره باندې، او دا کنونشن انتهایی ضروري و په دې وجه باندې چې د ورکرو تحفظات، د هغوی مسایل او د هغوی مشکلات پارټي قیادت ته مخې ته راشي. هغې باندې تفصیلي خبرې وشلې او زه امید لرم چې ګډون ملګري به هم خپل په علاقو باندې کنونشن یې کوي. دا شاندار ټوله علاقه چې کومه ده مینۍ کوټه، زروبۍ، بټاکړه او ایمرټ ګلا او رایټ بینک، دی به هم کنونشن یې کوي چې د دوی ټول مسایل مخې ته راشي. او زه د دې پلیټفارم نه خپل د یوت ته دا آواز ورکوم چې انشاءالله ترجیح بنیادونو باندې به د ټوپۍ تحصیل چې څومره مشکلات دي هغه به زر تر زره حل شي. دویمه خبره ورکرو دا اعده وکړه چې 14 اګست پروګرام کې به هر قسم اختلافات ورکر یو طرف ته غورځي او مکمل دغه سره به راوچتېږي، ټاله کېږي به، او دا جشن ازادي به د نورو جشن ازادو په نسبت زیات منفردي. او زه ټول خپل یوت ته ملګرو ته دا درخواست کوم چې د 14 اګست په موقع باندې به دی یو راځي اظهار یکجهتي به کوي او انشاءالله دی به کامیابي ومومي. ډېره شکریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمونږ دا نننی کنونشن چې دا زمونږ د ورکرو ټولو ټاله کولو بابت کو چې زمونږ د ټوپۍ ورکر ټول ټاله شي او زمونږ خپل د ټوپۍ پی ټي آی قوت وکتې شي چې ورکر دلته څومره دي او زمونږ د کارونو زما د مانه مخکې ملګري پوردی کې مو وي چې څه کارونه پاتې دي او ډېر کړي دي سپیکر صاحب د پی ټي آی دا پکایا کارونه به ان شاء الله تعالی خپت اتفاق سره کوو، ملګرتیا سره به کوو. راتلونکي الیکشن دپاره به هم ښه په مشوره باندې سړی ودرو او ان شاء الله تعالی زموږ د ټوپۍ د طرفه د تحصیل صوابۍ تحصیل ټوپۍ دپاره د ټولو د طرفه به موږ په صلاح په مشارت باندې کس ودرو او په 14 اګست باندې به موږ په شاهین مارکیټ کې 14 اګست ماښام ان شاء الله تعالی په 13 تاریخ او د 14 تاریخ په شپه موږ به مناوو تمام د تحصیل ټوپۍ ورکرو ته، کاغه د ګدون دي، که د عثمان دي، که د کلابټ دي، زروبۍ دي، ټولو ته زموږ دا ریکویسټ دی چې تاسو ټول په دې کې شاهین مارکیټ کې شرکت وکړئ. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله سبا کا خیری د خالی پرز ماسخوتن ټوپۍ شاهین مارکیټ کې 9 بجې به انشاءالله د پی ټي آی د ټوپۍ تحصیل پروګرامي زما د طرف نه او زما د ټوپۍ کلي د طرف نه ټولو ته دعوت دی چې څومره یوت دي سینیر دي ټولو 9 بجو له راشه انشاءالله آتشبازي بم کو جشن بمي او د عمران خان خطاب به په سکرین لا یو ګورو انشاءالله. والسلام.